د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د مخدره توکو پر ضد د مبارزې مدیریت مسؤلانو د یاد ولایت په مربوطاتو کې د زیاته اندازه د نشهیي توکو د کشف او له منځه وړلو خبر ورکړی. دوی وایي چې یادې قضیې په تړاو یو شمېر کسان هم نیولي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د مخدره توکو پر ضد د مبارزې مدیر وایي چې یاد ولایت په مربوطاتو کې په لسګونه جریبه ځمکه د چرسو له بوټو پاکه کړې. هغه وایي د مخدره توکو سره د دوی مبارزه ګړندۍ روانه ده. تقریبا 200 جریبه ځمکه انشاءالله موږ تخریب کړې وي او خلکو ته هم دا پیغام د زموږ چې آینده باید دا شی ونه کړي ځکه د امیرالمؤمنین حفظه الله فرمان هم دغسې ده. نو که هر چا د دې په اسلام دا شی وکرل یا کوکنار وکرل یا چرس وکرل بیا به د قانون منګولو ته بسپارو انشاءالله تعالی. نوموړی وایي په بېلابېلو برخو کې هڅې او فعالیتونه دوام لري او یو شمېر کسان یې د زیاته اندازه مخدره موادو سره هم نیولي. په دې دستاورد کې تقریبا 6 کسه موږ نیولي دي 6 کسه مو نیولي دي تر تحقیق لاندې دي انشاءالله. نوموړی ټینګار کوي چې د دې موادو د کښت د مخنیوي او د قاچاق کوونکو د فعالیتونو شنډولو لپاره به د دوی هڅې نورې هم جدي او پراخې شي.